زناور که په خبرو پوهېدلی زمري به په پښتو ژبه ګویا وي. د حمزه بابا د دغه شعر مشهورو سلامونه او احترامات. د پښتو ادبي پاڼې نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن به مونږه د پښتو د رسم الخط او د هغې د تورو متعلق یو څو خبرې ستاسو مخکې پیش کوو. د ټولو نه اول دا خبره پېژندل لازمي دي چې رسم الخط دا څه ته ویل کېږي او د رسم الخط تعریف څه دی. رسم الخط د حروفو دپاره چې کوم شکل د یوې ژبې د لیکلو دپاره کېښودلی شي دغه شکل او صورت ته رسم الخط هغه ویلی شي. بیا په دنیا کې څلور رسم الخط دا داسې دي چې دا مقبول او رایج دي. په هغې کې د ټولو نه اولنی رسم الخط هم سره د رومن دی. رومن چې دې ته لاتیني رسم الخط هم ویلی شي. دا په انګریزۍ ژبې کوم رایټینګ چې دی او کوم لیکل چې دي هغې کې دا کولی کېږي. دغه شان د یورپي نورې کوم ژبې چې دي په هغې کې د رومن رسم الخط استعمال کولی کېږي. په دویم نمبر موږ سره چې کوم رسم الخط دی هغه دیوناګري رسم الخط دی چې د دې استعمال د هندۍ د بنګالۍ او داسې د بلحاشې نورو ژبو کولی کېږي. په دریم نمبر چې موږ سره کوم رسم الخط دی هغه د یوناني رسم الخط دی. یوناني رسم الخط کې روسي، بلغاري او داسې نورې ژبې هغه لیکلی کېږي. په څلورم نمبر باندې چې موږ سره کوم رسم الخط دی هغه رسم الخط د عربۍ دی چې هغې ته ویل کېږي عربي رسم الخط. دا رسم الخط داسې رسم الخط دی چې په دې کې بلحاشې ژبې هغه لیکلی کېږي چې په هغې کې عربي، اردو، پښتو او داسې نورې ژبې فارسي وغیره دا لیکلی کېږي. زموږ چې کوم نن تعلق دی هغه د دې څلورم نمبر رسم الخط سره دی چې هغه عربي رسم الخط دی او په دې کې د پښتو ژبې لیکل کولی کېږي. د پښتو د ژبې د رسم الخط دا مسله دا یو داسې مسله ده چې دا یو ګرانه او مشکله مسله ده. خو په هر حال بعضې پوهان دا لیکي چې د عربۍ د پښتو ژبې رسم الخط چې کوم اولنی و هغه میخي ژبه وه. دا یو رسم الخط و میخي رسم الخط په ورته ویل کېدو چې د ایران په سیمه باندې په دغه رسم الخط کې به خطوط لیکلی کېده. د هغه وخت چې کوم بادشاه د هغه نوم و داریوش کبیر. د ده په زمانه کې یو څو تختې راووتې، یو څو کتبې راووتې چې په هغې کې په دې رسم الخط باندې یو څو جملې لیکلی شوې وي. پوهان لیکي چې هغه 3 جملې وي او دغه جملې داسې وي چې د پښتو د هجو سره هغه مشابه وي. نو خلکو دا اندازه ولګوله چې د پښتو کومه ژبه وه هغه به د میخي په رسم الخط کې لیکلی کېده. دې نه پس د خروشتي رسم الخط د دې نه پس بیا یوناني رسم الخط کې به پښتو لیکلی کېده. بیا به دیوناګري رسم الخط کې پښتو لیکلی کېده او بیا استایي رسم الخط کې به پښتو لیکلی کېده. خو به هر حال دغه ټولې خبرې کوم چې دې پوهانو لیکلي دي دا په قیاس او په روایتو مبني خبرې دي. موږ سره په دې باندې څه مضبوط دلیل دا نشته دی. د دې نه پس کله چې د اسلام ظهور شو نو بهادر شاه کاکا خیل صاحب لیکلي دي چې د سلطان محمود غزنوي په زمانه کې پښتو ژبه د عربۍ رسم الخط اختیار کړی دی او د دې رواج یې سر ته رسولی دی. وشوه داسې چې د سلطان محمود غزنوي رحمه الله یو وزیر و. دغه وزیر نوم و احمد حسن میمندي. هغه
هدایت جاری کړو قاضي سیف الله صاحب ته او د هغوی په نګرانۍ کې د پښتو ژبې رسم الخط هغه عربي وګرځولی شوه. تر دې مهاله دا د پښتو د رسم الخط چې دا دې رسم الخط څه او په کومو ادوارو سره د پښتو رسم الخط تر دې حده رارسېدلی دی. دا د پښتو د رسم الخط په اړه باندې خبره وه او اوس هم د پښتو کوم رسم الخط چې دی هغه د عربۍ ژبې خط نسخ کې د پښتو رسم الخط هغه لیکلی کېږي. د دې نه پس به خبره وکړو د پښتو د تورو په هکله چې د پښتو ژبې د تورو څه ادوار راغلي دي او په کومه طریقه باندې د پښتو ژبې توري هغه لیکلی شوي دي. نو کله چې 10مه صدي راغله نو بایزید انصاري یو کتاب لیکلی و خیر البیان. په هغې کې د پښتو ژبو له ترتیب ورکړی و او پښتو توري چې دی هغه یې لیکلي و چې په هغې کې دا رنګې توري لیکلی شوي وو: الف ب پ ت ټ ث ج چ څ ه خ دال ډال او بیا یې د زین دپاره په کوم اوسنۍ ژبه کې چې زین دی د هغې دپاره یې داسې دال وضع کړی و او د هغې د کوچ سر ته یې ټکی کړی و او دا نقطه او دا دال دا علامت و د زین کومې ته چې مونږ نن سبا زین وایو. نو بایزید انصاري په خپل کتاب خیر البیان کې دا زین په داسې ډول لیکلی و. د دې نه پس زال بیا دا هم زال دی خو د دې زال دا نقطه چې دا بالکل په دې سر له پاسه ده او د دې نه لږه دې خوا ده چې دا هغه لفظ او هغه توری دی چې نن سبا دې ته مونږ ګي وایو. په نننۍ پښتو کې دې ته مونږ ګي وایو خو دوی په دې ډول باندې لیکلی و. د دې پس ری بیا ړي بیا زي بیا جي بیا ګي بیا شین بیا خین بیا صاد بیا زاد بیا طوی بیا زوی بیا عین بیا غین بیا فی بیا قاف بیا کاف بیا گاف بیا نون او بیا میم بیا نون بیا نون بیا واو او دا بیا ها دا بیا لا او دا بیا دا یې لیکلي وه. دا د خیر البیان کوم چې بایزید انصاري د پښتو توري لیکلي وو هغه په دې ډول باندې لیکلی شوي وو. بایزید انصاري دا هغه اولنی کس دی چې د پښتو بعضې داسې اوازونه چې د هغې لپاره جدا توري وضع کول غوښته. بایزید انصاري هغه توري چې هغه وضع کړو او الله رب العزت دا دته یو جدا صلاحیت ورکړی و. دا یې داسې یو کار کړی و چې وروسته بیا خوشحال خان خټک او اخوند درویزه بابا هم دا نه دي لیکلي. دا صرف الله رب العزت دا خاصیت دا بایزید انصاري ته ورکړی و. څنګه چې د پښتو او د عربۍ ژبې فرق په نقطو سره کېږي، یعنې په عربۍ او د فارسۍ ژبې کوم د الفاظو او د تورو فرق دی هغه صرف په نقطو سره کېږي. نو ده هم په دغه ډول باندې د نورو ژبو نه پښتو هغه جدا کړه خو ترتیب یې ورته دا کېښودو چې نقطې پکې رانهوستې بلکې کونډې او لکۍ یې جوړې کړې په هغې سره یې د پښتو لپاره جدا ټکي وضع کول. لکه موږ سره دا اړې ده نو دې ته یو کونډه واچوله. دا شان سره نوم دی دا نوم چې دی دې ته هم یو کونډه واچوله. نو په دې ډول باندې پښتو د نورو ژبو نه دا جدا کړه. دا د 10مې هجرۍ خبره ده. کله چې د 10مې صدۍ نه واله تر د هغه 1000 کالو پورې د 10 کالو نه واله او تر د 1000 کالو پورې هم دا ژبه چې دی او هم دا ترتیب سره دا حروف دا مشهور او هم دا لیکلی کېده. د دې نه پس بیا اخوند درویزه بابا راغی او خوشحال خان خټک صاحب راغی. د دې نه پس اخوند درویزه صاحب یو کتاب ولیکو چې هغې ته یې نوم کېښودو مخزن الاسلام. مخزن الاسلام په دې کتاب کې اخوند درویزه صاحب چې د پښتو کوم توري
بایزي انصاري صاحب هغه لیکلي وو، په هغې کې لږ ترمیم وکړو او لږ بدلون یې پکې راوستو. لکه موږ سره دلته دا زین دی، دا زین په دې ډول ولیکو او دا زین چې دی دا یې کلیر کړو. دغه شان موږ سره دا ګې ده، دا یې په دغه ډول ولیکله او دا چې دی دا یې کلیر کړو. داسې لږ ترامیم پکې بیا اخوند درویزه صاحب وکړو. د هغې نه پس بیا خوشحال خان خټک صاحب راغی او هغه هم په دې کې ترمیم وکړو، خو د خوشحال خان خټک صاحب هغه کوم ترمیم هغه چې شو هغه د هغه د خاندان پورې محدود پاتې شو او هغه مشهور نه شو او مخکې ونه چلېده. او د محسن الاسلام کوم توري وو هغو چې کوم ترتیب ورکړی په کوم ترتیب سره هغو توري لیکلي وو نو هغه چې مخکې وچلېده. او د هغې وجه هم دغه وه چې په هغه زمانه کې به محسن الاسلام کتاب دا به یې پړاوه مسلسل د یو مدرسې په شکل کې د یو سکول په شکل کې به دا پړاوه. د دې د وجې نه هغې چې دی دا مشهورتیا بیا هم دا او دا مشهور شو او د خوشحال خان خټک صاحب هغه کاوش هغه صرف د خپل خاندان پورې پاتې شو. په 1902 کې د کابل د پښتو ادبي ټولنې له طرف نه یوه غونډه وشوه چې په هغې کې په دې مسایلو په رسم الخط باندې بحث وشو. تقریبا 25 مشرانو او پوهانو په دې کې ګډون وکړو او 21 مسلې داسې وې چې هغه اختلاف و په هغې کې هغه 21 واړه مسلې هغه دغه مشرانو دا ختمې کړي او په دغه باندې متفقه فیصله وشوه. د هغې نه پس بیا یوه بله غونډه وشوه په 1948 کې چې په هغې کې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان پوهانو ګډون وکړو. په دغه غونډه کې هم یو څو خبرې او د کار خبرې وکړل شوې، خو په هغې باندې عمل درآمد چې دی هغه ونه شو. خو د راروان وخت لپاره د هغې یو ښه نتیجه هغه زموږ لپاره ثابته شوه. د دې نه پس بیا په پېښور کې یو پښتو اکیډمي دا په وجود کې راغله. کله چې دا په 1955 کې په وجود کې راغله نو د هغې نه پس په 1950 کې دوی یوه غونډه وکړه چې په هغې کې د پښتو د رسم الخط او د تورو او د پښتو د ادب متعلق مختلفې فیصلې چې دی هغه وشوې او په هغې باندې هم عمل درآمد ونه شو. د دې نه پس بیا د افغانستان او د سرخار پېښور مختلفو پوهانو یوه بله غونډه چې دی هغه منعقده کړه په 1958 کې چې په هغې کې مختلفې فیصلې وکړل شوې، خو په دې باندې هم عمل درآمد ونه شو. خو یوه فایده دا ظاهره شوه چې را روان وخت کې د هغې لپاره یو بهترین لایعمل هغه جوړ شو. د دې نه پس بیا په د پښتو اکیډمۍ پېښور له طرفه په 1900 کې 1900 کې یوه غونډه وشوه. په هغه غونډه کې د پاکستان خیبر پښتونخوا پوهان دغه شان د افغانستان کابل مختلفو علاقو پوهان هغه راغونډ شو او په باړهګلۍ کې متفقه طور باندې 19 متفقه خبرې هغه پیش کړې. دا 19 متفقه خبرې داسې وې چې په دې باندې تر اوسه پورې عمل درآمد کولی کېږي او دا د تېر شوو غونډو نتیجه وه. اوس هم په دې باندې عمل درآمد کولی کېږي چې دې ډېرې ستونزې د پښتو ادب د پښتو د رسم الخط او د پښتو د لیکلو هغه ختمې کړي دي او اوس هم په دې باندې عمل درآمد کولی کېږي. او دې ته د باړهګلۍ فیصلې هم ویلی شي. د باړهګلۍ فیصلې څه دي؟ کمی دي. انشاءالله په دې باندې به په راروان ویډیو کې خبرې کوو. تر دې حاله دا امید ساتو چې تاسو پوه شوي.